السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت مند اوسئ. څنګه چې بیا هم زه ریاض احمد ستاسو په خدمت کې یم. نو تېره ورځ زموږ درس چې و، تېر درس زموږ د کسرونو هم مخرج کول یا تجنیس کول، چې موږ په دوه طریقو سره چې دی موږ هم مخرج کسرونه هم مخرج کړو. نن زموږ چې دی د کسرونو پر مربوط د دو هم کسرونو چې دی پرتله کول دي. یعنې څنګه موږ کولی شو چې دوه کسرونه سره پرتله کړو چې کوم یو یې لوی دی او کوم یو یې کوچنی دی. نو ګرانو زده کوونکو، په دغه علامو په واسطه موږ کولی شو چې د عملي سره چک کړو، وښیو چې کوم یو یې لوی دی او کوم یو یې کوچنی دی. درې علامې دي زموږ دې سره کولی شو چې کسرونه سره پرتله کړو او دې سره په نښه کېږي. راځو چې څنګه کولی شو موږ چې دی کسرونه پرتله کړو. دلته ګرانو زده کوونکو موږ درې حالات لرو. اول حالت زموږ داسې دی، وایي که چیرې دوه یا څو کسرونه داسې وي چې مخرجونه یې سره مساوي وي او صورتونه یې مختلف وي، نو د دې لوی کسر هغه کسر دی چې مخرج یې چې دی صورت یې سره لوی وي. یعنې مخرجونه که چیرې مساوي وي او صورتونه مختلف وي، نو لوی کسر هغه دی چې صورت یې لوی وي. مثلا مثال درته کوم، 3/4 او بل چې 2/4. ګورئ ګرانو زده کوونکو، دوه کسرونه دي، وایي دې کې چې دی کوم یو یې لوی ده، 3/4 لوی دی که 2/4 لوی دی. موږ په تعریف کې همداسې وویل چې که چیرې دوه کسرونه چې مخرجونه یې سره مساوي وي، نو لوی کسر هغه کسر دی چې صورت یې سره څه وي لوی وي. نو 3/4 لوی ده د څه نه 2/4 نه. دا چې دی اول حالت و. راځو چې دی دویم حالت ده. دویم حالت داسې وایي که چیرې دوه یا څو کسرونه داسې وي چې صورتونه یې سره مساوي وي، مخرجونه یې سره فرق وکړي، نو د هغه لپاره موږ څه کوو؟ نو د هغه لپاره چې دی لوی کسر هغه کسر دی چې مخرج یې کوچنی وي. یعنې که چیرې دوه کسرونه صورتونه سره مساوي وي نو مخرجونه یې مختلف وي، نو لوی کسر هغه کسر دی چې مخرج یې څه وي کوچنی وي. مثلا مثال 2/4 او 2/8. ګورئ ګرانو زده کوونکو، دلته چې دی 2/4 دوه صورتونه دواړه سره څه دي سره مساوي دي او مخرجونه چې دي مختلف دي. نو دلته لوی کسر کوم کسر دی؟ موږ وویل لوی کسر هغه کسر دی چې مخرج څه وي کوچنی وي. یعنې 2/4 چې دی لوی دی د څه نه د 2/8 سره. راځو ګرانو زده کوونکو، دریم حالت ته. دریم حالت داسې دی، وایي که صورتونه او مخرجونه دواړه سره مختلف وي، نو دې وخت کې چې شی کوو، دې وخت کې چې دی تېر درس هم چې وویل تجنیس کول، د هغې څخه استفاده کوو، تجنیس کول یا هم مخرج کول. نو اول چې دی کسرونه سره هم مخرج کوو، په دوه طریقو سره موږ ویلو چې هر طریقه ستاسو یاد دی، په هماغه طریقه سره مخرج کوو. هغې نه وروسته اول حالت ته وایي. اول حالت ته ځي چې مخرجونه یې سره مساوي کېږي، نو لوی کسر هغه دی چې صورت یې څه وي لوی وي. راځو مثال حلو. مثلا 4/2 او 3/4. ګورئ مخرجونه مساوي نه دي، صورتونه مساوي دي، نو دا څه کوو؟ هم مخرج کوو. ګرانو زده کوونکو، دلته ګورئ شامسي 2/4 کې څو کېږي؟ 8. نو 8 چې په 2 تقسیم شي 4 په 4 کې 16. 8 چې په 4 تقسیم شي 2 په 3 کې 6. نو دلته ګرانو زده کوونکو ګورئ چې د لوی کسر کوم کسر دی؟ هغه کسر دی چې صورت یې څه وي لوی وي. اوس د دې هم مخرج کولو مخرجونه سره مساوي شول، نو لومړی حالت ته وړي. لومړی حالت کې موږ داسې ویلي که چېرې مخرجونه مساوي وي، صورت یې کوم کسر لوی ده؟ هغه کسر لوی ده چې صورت یې څه وي لوی وي. نو دلته چې دی 16/8 چې دی لوی ده د 6/8 څخه. دا اوس زموږ چې دی د کسرونو پرتله کول دغه درې حالات موږ لرو. چې اول حالت ته وویل چې که چېرې مخرجونه مساوي وي، نو لوی کسر هغه دی چې صورت یې لوی وي. دویم حالت ته وویل که چېرې صورتونه مساوي وي، نو لوی کسر هغه دی چې مخرج یې کوچنی وي. دریم حالت که چېرې صورتونه او مخرجونه سره مختلف وي، نو د هغه څه دی نو اول چې دی لومړی تجنیس کوو یا هم مخرج کوئ. نو هم مخرج هم چې کوه اولنی حالت ته وړي چې مخرجونه سره مساوي کېږي، نو لوی کسر هغه دی چې صورت یې لوی وي. او ګرانو زده کوونکو، اوس که چېرې د یو کسر صورت او مخرج دواړه سره مساوي وي، نو د هغه علامې څخه استفاده کوو. چې دوه کسرونه چې صورتونه هم سره مساوي وي، مخرجونه هم مساوي وي، د درېیمه علامې څخه استفاده کوو. مثلا 3/2 او بل کسر هم دی 3/2.
صورتونه مساوي مخرجونه هم نو موږ وایو چې 3/2 مساوي ده د 3/2 سره. دا زموږ د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې په درس باندې پوه شوي یاستئ. که چېرې پوه شوي نهاست نو همدې ویډیو لاندې چې دی کمنټس وکړئ، انشاءالله موږ ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ورکوو. ښه وخت. د لا نورو ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل افغان لمپ ټیک سبسکرایب کړئ.